د موسی علیه السلام معجزه وا چې قوم به ترنه اوبه اغوستې نو یو کاڼو نه هغه به په امسا اوو او د هغې نه به 12 چینې جاري شوې او بني اسرائیل 12 قبیلې وې د یعقوب علیه السلام 12 زامنو د هر یو زوی اولاد ځان له ځان له قبیله وه نو دا 12 قبیلې ورکوټي کاڼي نه به دونه اوبه راووتې چې هغې به ټول سیراب شو او دغه کاڼي چې دا د سړي د سر عمرو زیاتی نو په امسا به ګزار ورکه بیا به ترې 12 چینې راووتلې نو دغه عجیبه معجزه وه چې د یو کوزې عمره کاڼې وګڼې او د هغې نه ټول قوم سیرابه کېږي دا معجزه ده د کاڼي نه اوبه راوتل عجیبه دي زمونږ د غرونو کې هم د دې کاڼو نه اوبه راوځي د کاڼي نه اوبه راوتل ډېره عجیبه نه ده ډېره عجیبه دا ده چې د یو جهاد په موقع باندې صحابه کرام رالل او پیغمبر علیه السلام ته درخواست کوي اوبه نشته د اودس چاره دام اوبه نشته د غسل اوبه نشته د اخلی پخلی د پاره نشته لوی لښکر دی او دی کې اوبه نشته الله ته سوال وکړه چې اوبه راکړي نو پیغمبر علیه السلام ملګرو ته د ټول لښکر کې لږ لټونو کې که لږې غوندې م چا سره وي راوړی اوبه یو پیاله اوبه را پیدا شوې بس دقه دي لوښي کې راوړلې پیغمبر علیه السلام ته ورکړې هغې لوښي کې پیغمبر علیه السلام ګوتې مبارکې ښکته کړې او بیا د لاس مبارک اوچت کړې ګوتو نه فوارې روانې شولې ښه ډېرې تیزې اوبه پرشر سره روانې وې وی لوښي راوړی لوښي ډکوی نو صحابه کرام راتلل او هر قسمه لوښي چې چا سره هغه لوښي ډک کړل د هغې وخت ضرورت د ټولو پوره شو د اخلي پخلي د اودس چاره دم د غسل د ټولو کار وشو او زیاتی اوبې ځان سره ذخیره کړې بل وخت دپاره یې کېښودلې نو د انسان د ګوتو نه دونه ډېرې اوبه راوتل دا په کائنات کې نه مخکې شوي دي او نه رسته شوي دي نو دا د موسی علیه السلام د معجزې نه ډېره عجیبه معجزه ده چې دونه ډېرې اوبه راووتې او دا اوبه د جنت د کوثر د اوبو نه افضلې دي او دا د دنیا د زمزم د اوبو نه هم افضلې دي ځکه چې د زمزم د کوی نه اوبه راوتې دي او د کوثر د جنت نه راوتلی دي خو د پیغمبر علیه السلام ذات مبارک د جنت نم اعلی د کعبې نم اعلی نو د بدن مبارک نه چې کومې اوبه رالې دا د تمام کائنات د اوبو نه ډېرې عزتمند دي او اعلی دي نو دا معجزه د پیغمبر علیه السلام د موسی علیه السلام د معجزې نه نورم ورزیاته شوله د عیسی علیه السلام په زمانه کې ډاکټري انتها ته رسېدلې وه د هر قسمه مرض علاج به کېده خو چې د مور ړون پیدا شو نو د هغه علاج نه کېده او د برګي مرض علاج به هم نه کېده نو عیسی علیه السلام باذن الله دغه علاج به هم کو دم به واچو نابینا به بینا شو برګي مرض والا به جوړ شو او مړی ته به وی قوم باذن الله دا الله په حکم پاسه ابراجم دی شو دغه معجزې د عیسی علیه السلام د پیغمبر علیه السلام د امتیانو په لاس الله ښکاره کړي دي ډېر بیماران صحابه کرامو به په دم واچو اقا ساعت به جوړ شو نو د یو امتی کرامت دا د خپل پیغمبر معجزه حسابیږي نو د عیسی علیه السلام د دم په مقابله کې د پیغمبر علیه السلام د امتیانو دمونه هم چلیدلی دي بیماران جوړ شوي دي یو د مړي جمدي کېدل پکې پاتې وو د هغه مړي جمدي کېدل هم د پیغمبر علیه السلام په دعا باندې شوي دي یو بوډۍ ښځه وه ام محجن نومې و او د هغې زلمې زوی مړ شو په جړا پیغمبر علیه السلام ته راغلله وی یو زوی مې دی او زلمې دی مړ شوی دی
دعا وکړه چې دې جمدی شي او که دې نه جمدی کېږي زه پسې مړه کېږم. پیغمبر علیه السلام د بوډۍ طبع تسلي ډېره وکړله خو تسلي د هغې نه کېده. وی دا زوی جمدی کول غواړم. پیغمبر علیه السلام یې مجبور کړ. وی زوی دې راته وښیه. بوډۍ مخکې شوله، پیغمبر علیه السلام ورپسې کور ته ورسېدل. کټ کې پروت دی، څادر یې پې ویړ کړی دی. وی دقه مې زوی دی او مړ دی، ته دعا وکړه چې الله یې جمدی کړي. پیغمبر علیه السلام الله ته سوال کړی چې دا جمدی کا، او بیا ورته د الله په حکم پاسه هغه د خپل مخ نه څادر لر کړ او په خپله را پاڅېده. او جون خدای دونه ورکه چې پیغمبر علیه السلام وفات شو، نو دی بیا هم جمدی و. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 2 کاله حکومت کو وفات شو، دا صاحب بیا هم جمدی. 11 کاله ورپسې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حکومت کو وفات شو، دا صاحب بیا هم جمدی. او بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ په وخت کې جهاد کې شهید شو. نو د محجن زوی ته الله دومره عمر ورکه، دا د پیغمبر علیه السلام دعا او د عیسی علیه السلام د معجزې په بدل کې معجزه شوله. داسې ښکلي ښکلي صفتونه الله پیغمبر علیه السلام ته ورکړي دي. د باقي مانده پیغمبرانو معجزات ټول ورته راجمع شوي او عقلم ولا الله ډېر ورکړی. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی عقل که 1,00,000 حصې شي نو 90,000 حصې د عقل یوازې زمونږ پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړي دي. په لاک کې چې 90,000 د پیغمبر علیه السلام شوي نو 10,000 پاتې شوي. 10,000 کې 9,000 حصې عقل باقی مانده پیغمبرانو ته ورکړی شو، نو 1000 پاتې شوي. په 1000 کې 900 حصې صحابه کرامو ته ورکړی شوي. 100 پاتې شولې. په 100 کې 90 حصې علماء دین او بزرگان دین ته ورکړی شي. 10 پاتې شوي. 10 کې 9 حصې عقل عام مومنانو ته ورکړی شو. په لاک کې 1 حصه پاتې شو د ټولې دنیا کافرو ته په شریکه 1 حصه میلاو ده. زمونږ پیغمبر علیه السلام ته 90,000 حصې د عقل. طاقت هم الله ډېر ورکړو. د 4,000 پهلوانانو طاقت یوازې زمونږ پیغمبر علیه السلام کې و. مکه کې یو پهلوانو ډېر زورورو چې چا به اوښ حلال که او سرمن به ویړه پرته و نو ده به پې قدم کېښوی ځکه نه زما د خپه د دې سرمنې نه پورته کې دا سرمن زما د قدم نه آزاده کې. نو 10 کسو به هغه سرمن یو خوا بل خوا راښکله. سرمن به ټوټې ټوټې کړه خو د ده د قدم لاندې سرمن چا خلاصه نه کړې شوله. داسې مضبوط پهلوانو. نو دا پهلوان راغی او پیغمبر علیه السلام ته وی ماله په کبډي راشه. که ما را وپرځولې نو د پیغمبرۍ نوم به نالې دا به نه وی چې پیغمبر یم، او که زه دې را وپرځولمه زه به در باندې ایمان راوړم. پیغمبر علیه السلام ورته را میدان ته شه. صحابه کرام را مخکې شو د الله محبوبه دا کار ته مه کوه، موږ به وله په مقابله او په کبډي ورشو، ته مه ورځه. هر یو صحابي راځي دا بې ادبي ده، تاسو به دا کار نه کوئ. په پیغمبر علیه السلام ورته ما ته چیلنج را کړی د تاسو له نه دی در کړی. صحابه کرام نقل اورېدل بار بار. پیغمبر علیه السلام ورته پتا سو ایمان وروړي که په ما ایمان وروړي؟ پتا چې په ما ایمان وروړي نو ما ته پرېږدې بس زه به په کبډي ورشم. آخر په کبډي ورغې او دغه پهلوان یې را خلاص کو، په ځمکې کېښوده. چې پاڅېده نو یې زما خپه ښویدلې وه، ته یو ځلې بیا راشه. نو پیغمبر علیه السلام چې بیا ورغې نو را خلاص یې کو. چې بیا پاسې جامې وڅنډلې وې شا مې نه ده لګېدلې، ته یو ځلې بیا راشه. نو په 3م ځل چې ورغې او را خلاص یې که دا شی ولې په ځمکه ولګوله، لاس یې پرېښو. ووایه خپه خو دې نه ده ښویدلې؟ وی نه، شا دې لګېدلې وی. او
بیا پرېښود پاسېد او کلمې ووی مسلمان شو. د دې صاحب نوم دی رکانه. رکانه ډېر لوی شان والا صحابي دی. معدن صاحب بدا اشعارو کې وی یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا ځان به نیسې نن زما طاقت او توان تا کمې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته که دې پړ کړه مقدم غاړه به ایمان تا. حضرت اویل بسم الله راځه تیار یم زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان تا. نو اصحابو ورته ویل چې غلامان شته سرکار څه دپاره اوځي بیا میدان ته. حضرت نه منله شلو ورتر غاړه په درې ځلې پهلوان را پړ که ځان ته. نو پهلوان وی خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته. نو پهلوان زر کلمه ووی معدنه سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته. نو طاقت الله دونه ورکړو چې د دنیا یو پهلوان هم د پیغمبر علیه السلام د زور نو د څلورو زرو پهلوانانو طاقت الله ورکړو. پیغمبري چې الله ورکړی نو هغه هم وله کامل او مکمل ورکړی وه. مخکینی پیغمبران چې به دنیا ته رالل نو هغه به د یو خاص قوم دپاره پیغمبرو بل قوم له به بل پیغمبر راته. یو خاص زمانه دپاره به پیغمبرو بل زمانه له به بل پیغمبرو. نو پخوانی پیغمبران د خاص علاقه او د خاص قومونو پیغمبران. خو زمونږ پیغمبر علیه السلام تر قیامت د تمام مخلوق د پاره پیغمبر دی او د دې نه پس د بل پیغمبر د راتلو ضرورت نشته. عیسی علیه السلام پیشنگویی مخکې کړې ده چې زه خو پیغمبر یما خو دا زیری در کوم چې ما نه به وروسته پیغمبر راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر علیه السلام ګڼ نومونه دي. نو عیسی علیه السلام پیشنگویی چې کوي نو هغې کې احمد نوم ښیي. ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. زه تاسو له زیری در کوونکی یم د یو پیغمبر یأتی من بعدی مانا برستو راځي اسمه احمد او دا هغه نوم به وي احمد صلی الله علیه وسلم. که زمونږ پیغمبر علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر راتلی نو د عیسی علیه السلام په شان زمونږ پیغمبر علیه السلام به هم فرمایلي چې ما نه وروسته به فلانی راشي. خو نه پیغمبر علیه السلام فرمای انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. زه ګورې خاتم النبیین یما او ما نه وروسته بل پیغمبر نه راځي لا نبی بعدی. او بل حدیث مبارک کی راځي چې پیغمبر علیه السلام خپل دوه ګوتې داسې یو ځای ونیوې او صحابه کرامو ته خول مثال ښیي. انا والساعة کهاتین زه او قیامت د دې دوه ګوتو په شانتي یو. زه ته لږ را مخکې شم او قیامت را پسې دی لکه منځمۍ ګوته لږه مخکې ده او دا بله رستو ده. نو زه ته لږ را مخکې شم او دا قیامت را پسې دی. انا وساعة کهاتین زه او قیامت دقسې یو. نو د دې دوه ګوتو په منځ کې بله ګوته نشته او که بله ګوته په دې دی کې پیدا شو نو هغې سره به څه کوې ډاکټر له وضعي اپریشن به کې دا بدې ښکاري د دې دوه ګوتو منځ کې بله ګوته بدې ښکاري نو دی له به اپریشن کې کټ کې به نه که ګوته په دې ځای کې روځي هم به کټ کې که غوټه پکې راووته هم او که پولی راووته هم د دې دوه منځ کې هر شی چې راغی د هغې اپریشن وکړه. نو د پیغمبر علیه السلام او د قیامت په منځ کې که بل چا سر راپورته کو چې زه پیغمبر یم نو اپریشن به ونه کوی. مرزا غلام احمد قادیانی لا اپریشن شوی دی رک شو د دنیا نه. داسې ډیرو خلکو چې هغوی د پیغمبرۍ دعوې کړي دي نو په بې عزتۍ باندې قتل شوي دي او د سماطي د پاسه قتل شوي دي. د پیغمبر علیه السلام نه وروستو بل پیغمبر نه راځي. عیسی علیہ السلام چې راځي نو د هغې جواب دا دی چې عیسی علیہ السلام زمونږ د پیغمبر علیہ السلام نه مخکې پیغمبر و اوس په اسمان کې دی او د قیامت نه مخکې به راځي خو زمونږ د پیغمبر علیہ السلام د امت د عالم په حیثیت به راځي
تورات به یادی، انجیل به یادی، زبور به یادی، زمان قرآن به یادی، زمان د پیغمبر علیہ السلام احادیث به ټول یادی او فیصلی چې کوي نو زمان په د قرآن او د پیغمبر علیہ السلام په احادیث مبارکو به فیصله کوي. نو نوی پیغمبر به ناراضي، نوی پیغمبر د پیغمبر علیہ السلام نه رستو ناراضي. او دې دې کې چې راشي نو د پیغمبر حیثیت نه د امت د عالم حیثیت. مثال په طور د پنجاب هم گورنر دی او د سرحد هم گورنر دی. او د پنجاب گورنر که سرحد تراشي نو گورنری خې ختمه ده، خو په سرحد کې د گورنر په حیثیت نه دی، د میلمه په حیثیت دی. د سرحد به خپل گورنر گورنری کوي. نو عیسی علیہ السلام کراشي نو دا خپل پیغمبري ختمه نه ده، خو د پیغمبر په حیثیت نه زمنګ د پیغمبر علیہ السلام د امت د عالم په حیثیت او فیصله به ټول زمنګ د پیغمبر علیہ السلام د شریعت مطابق کوي. نو په پیغمبر علیہ السلام پیغمبري الله ختمه کړې ده. دا انګریزان کافران دوی د جهاد د نوم نه یریږي، نو د جهاد د نوم ختمولو دپاره پنجاب کې مرزا غلام احمد قادیانی هغه را پیدا که پټواری او ترقی ورکړه، پیغمبریت او خدایت یې ورسو. هغه ختم نبوت نه مني، هغه وایي چې زه واپسې هم راځم او بل به م واپسې راځي، بل به م راځي واپسې، پیغمبري ختمېږي نه. د دغه مرزا د عقیدې یو ججو او زمونږ د علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه سره ملاقات شوی. علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه هم ورسره. نو دغه جج ویل بے مولانا نبوت څه شی دی؟ افغانی صاحب ورته ویل وی نبوت یو اعلی منصب دی، یو لوی نعمت دی. او داسې د نبوت صفتونه کول او د منځ کې خبره کټ کړه چې دومره ښه شی دی او دومره لوی نعمت دی. نو تاسو مولیانو مسلمانانو په پابندي لګوله چې ختم نبوت، دا نبوت ختمول نه دي پکار، بلکې دې له زیاتواله پکار دی. هر محله کې یو یو پیغمبر دی وي، هر کوڅه کې او هر محله کې دا شی زیاتول غواړي. تاسو په پابندي لګوله چې ختم نبوت. افغانی صاحب چې دا سړی خوشوده دی، د سره قرآن او حدیث ویل مناسب نه دی، خو زه د په ژبه کې اوس دله جواب ورکول پکار دی. هغه زمانه کې دا د زرو د 500 نوټونه نو او غټ نوټ د سلو، پاکستان نوټ د سلو غټ نوټو. افغانی صاحب نوټ راویسته وی جج صاحب دا شی څنګه دی؟ او ته دا خو ډېر ښه شی دی. وی چې ښه شی دی نو کدا عام شي نو خدای چې هر چا سره ډېری وي، او چې هر چا سره د سلو نوټونه ډېري نو خدای وی که زه یو مهر جوړ کما او په سپین کاغذ دا مهرونه لګوم او د سلو نوټونه تیاروم او خلکو له ورکوم، د هر چا جیبونه به ډک شي، ټول به مالدار شي. ښه ده که نه؟ وی نه دا شی غلط دی، داسې به نه کې. وی دا ولې؟ وی دا نوټ جعلي دی او جعلي نوټ د سوځولو دی او چې څوک یې جوړوي هغه د سزا قابل دی. جج چې دا خبره وکړله نو دې ته تپوس کوي چې دا ولې دونه ښه شی دی او تا یې دونه بد ووی؟ دا ولې؟ دا ورته وایي چې د نوټ د جوړولو اختیار حکومت سره دی، بل څوک به نوټ نه جوړوي. او که بل چا جوړ که هغه جعلي اوس د سوځولو او جوړولو والا سزا قابل. افغانی صاحب ورته وایي څنګه چې د نوټ د جوړولو اختیار حکومت سره دی، داسې د نبوت اتارټي او اختیار الله سره دی. الله چې څوک پیغمبر کوي نو هغه به پیغمبر وي، او که ما او تا چاله د پیغمبرۍ درجې ورکولې هغه جعلي دی. څنګه چې جعلي نوټ د سوځولو دی، داسې جعلي پیغمبر دی هم د سوځولو دی، او چې څوک یې جوړوي هغه هم د سزا قابل دی. فبهت الذي كفر، کافر قلار شو، بیا جواب نو.